تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو د ښکلا خوشحالیو په دیار کې د ښکلا خوشحالیو په دیار کې د ښکلا خوشحالیو په دیار کې د درد بلا شان صحنه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو یک تنها ومه یوازې وم ملګرو یک تنها ومه یوازې وم ملګرو یک تنها ومه یوازې وم ملګرو بس یو داسې زمانه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو د زړګي د حال پوښتلو مې څوک وختو د زړګي د حال پوښتلو مې څوک وختو د زړګي د حال پوښتلو مې څوک وختو لا درډکه مې سینه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو د غیرت او د حیا احساس شهید وو د غیرت او د حیا احساس شهید وو د غیرت او د حیا احساس شهید وو بې حجاب پښتانه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو د کوچي د زړه په دښته کې ولاړه د کوچي د زړه په دښته کې ولاړه د کوچي د زړه په دښته کې ولاړه د یو چا د یاد خیمه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو تړی ژوند ستړی قصه وه خو څوک نه وو تر ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو ماښام توره شپه وه خو څوک نه وو مدراس کابل ولایت خپلواک اسلامي سټوډیو مسؤل حیدر صاحب د اړیکو شماره 0 واویا 990 50 شپږ شپېته